دشمنی ډېر ګران کار دی او دشمن تبا سپک نه ګوري د چا د قصده ځکه چې دشمن به خسته ګړي په سترګو کې به پرېوځي ډېر بد دی وکړه ډېر بد پاسه په مټ کې اواز مه کوه په دې ماشین کې 500 دانې دي شل کم 500 او دا ټولې هوایي ډزومه دې خوا ما ته وګوره دا تاسو دا جی دا مې بیګا په خو کې پیشو پړانګ فلم کتلی دا غي ډایلاګ دی ها سینماګانو پسې ګرځي په خوب کې مې فلمونه ګوري دا د چا نه قصده هله وي خورا ما خو نه منله خو خبره خو رښتیا شوه اوس په ګورو چې په هر ځای کې زه په تا پسې درځم او د دې خبرې تپوس به زه ستانه کوم خورا خبره را په ایمان کې له په منډه خلاص خورا په ایمان کې له د خدای مسلمانه مقره پسې را روانه نو ما ته څه ویلو پته نشي دا ماشین ولا چا ورکړي خورا خدای دې بیخو بس کوال وځي مرغه شي خورا په ایمان کرنه لاړ شي څنګه ته نه ما ودرېږه ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی و یاري دوستي به د ښې سړي سره ساتي زمونږ د بېوقوفو خلکو سره مرګتیا ده پته نه لګي چې بیا ورته چا څه ویلي دي وی خو په منډه مې نشي راړولی بیا والوته چته بیا والوته چته دی په ایمان چې پخپه کېږي چې ریډو کېږي بیا مې خورا اوسئ کار څومره تیزه شي نو بیا د زمري په پنجه کې ګیرېږي او دا یاد ساته نن به دې په دې چې جړق نیسمه د چا د قصده زرې دې کړمه ورګه په دې طرف ولځه د چا د قصد دا خره ځه سړی واپس شو د ظالم بچي دی یو شان راسه پسې را روان و خره چې لاړو ګینې زه ورته نور ودرېدمه نوره منډه ما کې نه وه په مرۍ کې چې مې څه لاړې وې هغه وچې شوې من ته چا وې چې د سره ګپ لګوه مړه وی چې لکه دا لاس پورته که ګنې سپینګ میرې والوتې لاس پورته که اوس دا سپینګ میرې ځم غري ما خو څه نه دي ویلي خدای دا څنګه څه نه دي ویلي دا خبره کړې ده خدای څه خو ما کړې ما خو تا سره روغه کړې وه دا د روغې دورانې خبره نه ده خورا تا بل اوس دا خبره کړې وه قسم دې خو ما کړې په ایمان کې دې کړې ده چې دا پاکستان دی څه رالې پې که نه د خپلې خبرې نه به ډېر کار کېږي خورا نو ما خو ستا په سره یو خبره هم نه ده کړې یار دا راته وایي چې څه دې خوړی لومړی دغه شی در وباسه نه مې خوړې دا غونډې وایه دا خوراکه اوس په حساب کتاب کو خورا څه مې دې ویلي که نه په ایمان کې دې ویلي دي څه مې ویلي نو دا بل اوس دی چې دا پاکستان دی نو تا ته چا شیطاني کړې ما ته خو ووایه که نه دا راته ویم تا ویلي چې دا پاکستان دی او سبا د ګوره دا ټیک ټاک به بیا کولاوي نو څه نو ټیک ټاک کولاو شو بیا نو د خدای مسلمانانو چې کولاو شو نو زما پیسه بیا وایي زما پیسه نو ما خو نور څه نه دي ویلي معاشره خرابوي نو ښځه ټیک ته که نه نو ته خو زما خبرې ته اتفاق کړې که نه خورا ډېر ښه سړی په ایمان درته یم چې سمې منډې مې درپسې والې ظالمه ما وایي چې دله به زه څه انعام ورکوم وایم قسم په خدای که نه چې ما مغاز نه سپي یم خرې سپي هغه څنګه خورا ځکه که نه سپي سره به د خپل عمل حساب کتاب نه کېږي او دې مغاز سره به د خپل عمل حساب کتاب کېږي خبرې خو دومره درنې خبرې کې چې د سړي دې زړه ته ورکوځې خورا د هر سړي د خپل ځان دي دې دنیا ته مختصر زندګۍ لپاره موږ راغلي مختصر زندګۍ لپاره او دې دنیا کې که ښه عمل وکړو نو دا ستا د خپل ځان دي او که بد عمل وکړو نو د خپل ځان دي نو بالکل نو د خدای مسلمانه ما خو تا سره ښه عمل کړی دی خو سلوک مې سره کړی دی نو تا خجه کوې مزل کاوړې نو تا ته ما څه ویلي نو ظالمه سره د مشینه راغلی دا خو د لرګي دی د خدای مسلمانه دا خو مې هسې راغېستې د لرګي پسې د خدای ظالمه نو وایم خو زمونږ د چارسدۍ په پولیسو باندې واوړې دی که نه دروازې به تر اسمان ستوري وکړي نه نو دا خو د لرګي دی خورا نو خو زه منم چې دا قصه نه و د لرګي دی خو دا خو وروره غیر قانوني کار کوې که نه
ما نه خو یې دروازې دونه منډې خلاصې کړې چې دا د شپې را چاته دا ماشین خو غرق پې کړي. خیر دی خوره ده. ساده ګله دا یو خبره ته کوم زما خو ملګري خو دا ګپ وه چا سره مه لګوه. دا نه لګوم که نه که نه بس لینده خو به ګرځوم که نه خیر دی. وروره چې څه ګرځې خو ما ته دا شي ګونه مه ښایه. دا د لرګي دی خیر دی. ساده ګله زه ځم کور ته. نو دا رنګ دی بیخي ګډوډ دی خوره. نو ستا د لاسه که نه خیر دی ځه بس داسې کار وکړه چې ما د دغه خبرې نه خبرولي. هر څه د خپل ځان دي دا که ښه کړي او که بد کړي بس د خپل ځان سره کړي. زه خو ته په عمر کې چا دونه نه یارولې نه یم. ساده ګله نن خو ظالمه تبو برباد کړم دی د لاسه. د قسطنو ماشین یې جوړ کړی دی. السلام علیکم داجی د چا د قسطه را پنجه شه نن مې ډېر د ثواب کار کړی داجی. شیطان مې خفه کړی دی او شکر الحمدلله الله مې خوشحاله کړی. دا دې څه داسې ښه کار کړی چې شیطان دې خفه کړی او الله دې خوشحاله کړی. نو تا ته پته نه داجی چې د دوه مسلمانانو په خپل منځ کې ورانه وي او هغه راپاسي د جرګې نه بغیر په خپل منځ کې د الله د رضا لپاره خپل منځ کې یو بل له غاړه ورکړي او روغه وکړي نو په دې الله پاک څونه خوشحالېږي. ډېر زیات خوشحالېږي. په ایمان نو دغه مې راته ویل د چا روغه دې کړې زو داجی ما خورا خپل منځ کې روغه وکړه. یقه مقله نو ستا او د قراقور لا کله ورانوي چې تاسو روغه وکړه. دغه ځای کې مې داجی دغه ځای کې مې دماغ کار پرېږدي په دې کلي کې اوچتې سترګې ګرځه او چې چا راته ښکته باره وکته نو دې ټول کلي ته به اور کښېنم. کېنه ټول کلي ته اور مه ږده. هغه ته مې چای باندې کړې ده پتیلې پسې اور کېده. پاسه به نه پاسه مه پاندونو له لاړ شه چای وڅښه او بس لاړ شه پاندونو له لاړ شه. نه څښم په ایمان که چې زه په کور کې وڅښم په پټي کې به څښم. یاره په کور کې مه څښه په پټي کې وڅښه خو ځه شابه لاړ شه پاندونو شابه درته دماغ دې راله خراب کړه په لږه خبره باندې. پوله پټي باره ته ټول ښایسته کوي جانانه پوله پټي باره ته ټول ښایسته کوي جانانه لوله به راځي جانانه لوله به راځي. دا خو ګري د خدای مسلمانه کټي په جلدي لګي او یو کړله ساجي یاره داجي که پلار مې نه وی نو تا ته به ما ویلې چې نه قسطه ته چې چېرته ځې نو کوټو ته تاله څه شي له وې نن مې درته خبره زه پاکوم چې یا ځان له واده وکړه او یا چا له وکړه چا نه قسطه خو چې ورشو لکه د چرګوټو په غولي کې تالیږي کټ 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 او ته واپس د کوره راوځي. ما ته وایي چې لوپر به نه چې کوټو ته تالیږي. اخرې ګڼې سپینوم د چا د قسطه او چېرته پکې وغبه کوم دغه یو پیرې چې ده چې دا خو اوس په ساده ګل نه دی ستا دا کوکو خوراخور دی څه چل دی د خدای مسلمان یو خو چې دلته راشو بس صفه ووایي چې مه راځه نو راځه خیر دی خو د خوراک په ټیم کې مه راځه تیاره کې چیرې واچوه مړه چای نشته نوره دغه یو پیاله چای وه ما پکې ځان ته ډوډۍ ماته کړه نو بس ټیک ته که نه زمونږ د مشرانو هغه متل دي چې کم سړی ماته روپۍ خوري که نه
نو د هغه به وجود برابري او سنت طریقه را ثواب دی پکې نو هغه خو دې منم خورا ستا د مشرانو نه خو هېڅ هم نه دي پاتې خو هغه په ترکارۍ کې چې روټۍ ماته کړي په هغې کې ثواب دی نو دا خو چی ده خدای مسلمانه ترکاري او چې یو شي را دي خو کا ها چانو نشته نه چې نور نشته ډوډۍ خو شته که نه خوند دې وکړه خورا ډېره مزه وکړه الله دې پکې نصیب لنډ کړه ستا دې نه زمونږ چېرته شخوند ونه و هر څه کې راله نصیب لنډې د خدای مسلمان زه خو دې ملګری یم که نه نو ما خو ټوله ورځ کار وکړو د یوې ډوډۍ لپاره خورا د چا نه قصده دا مڼه نه وه بیا به زمونږ ځای ته راشي دا به خرچه ور باندې وکړم دا لکه پنډونه خو به یې راته سپین کړی وی دا څه بلا ده ما وې زه په دې چیو کې به ډوډۍ ماته کړم نو دا به ونه خوري په هغې کې به راله نصیب لنډ د قراقور د لاسه مې ښه ورځ نشته په پټي کې په ناره خېټه پرېښودم ټیپر ته پاتې شوم خو ځه هغه خلک وایي د ټیپر سره یې نه تازه کېږي خیران تاسو ته یم ټوپونه به نه وی زه پې ټوله ورځ په پټي کې تېره کړم په پاندونو او تاسې په 15 منټه کې وخورئ خدای خبر شي چې د اروان قراقور ته تللي ده که چا ته ته دا جګړه سلام علیکم مغاز خانه بچي څنګه یې خیر دې تاسو دا واره خیر دی څنګه چاته روان دا یې؟ جګړه پر یو وخت نه مې ډېر زیات خوښي څنګه ځو خدای شته کنه چې تاسو سره کله مې لوشم ته ما تاسو ټول مزیدار نوم والي مغاز خان څنګه یو مغاز خان دا او مغاز خان ولینه زما زوی او هغه زوی دې نه دی سوی نوم یې راوان ور کړی قراقور دا اوس څه خبره ده نو ساده نه دی ماړه خو څه کې وسره کوم خو رواني زما خو څه کارو خبر کې لیدل ما ها ها خو تاسو مې خبره کوله زویا وکړه کنه جی دا ساده ګل خوشې تشي ګرځي چې تا کار روزګار دا بل پیرم درته ویلو مړه بودی نو ته ولا تم بس ټیک ده دا خو خوري خبر وکړه سبا ان شاء الله داسې شپږ بجو کې وسیله درځم ما سره یو مزدور لګي ها ټیک ده بس ټیک څه بوله سبا بس ان شاء الله درځم زبر زبر ته ویم ها غم کته تو چې سبا په وخت پاسې خبره نه هیر نشي نه نه یریږي باندې سبا بزو کوشي درځم زه ټیک شو السلام علیکم د خدای مسلمانه خو په وخت راځه کنه غرمه دې کړه هلته مالک بیا چیغې وایي قراقور استاد السلام علیکم وعلیکم السلام ساده ګولک په وخت روزه کنه یاره نه جرابره نه ورکه شوي وه نو زما سره د پلار کار خو نه دی یار ونیسه د استاد قدر خو سره شته نه ګز ولې راسره شته ګز دی دا ولې د کپړو کاروبار دی شروع ما دا تی سر مې شروع کړ د خدای مسلمانه دا په ګلکارۍ کې په کار راځي په پلستر کې په کار راځي ها دا د کار شیری خیر دی دا ما ته پته نه وه چمړه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي څنګه دی خیر تبو برباد کا من دې په سر وو نو چاله ما سلام هم نه دی نو خیر خو کا وکنه نو مسلماني نه سلام نه دې په سلام کې څوک نه چلی نو چمړه راځه अरे उस्ताद जी उस्ताद सलाम अलैकुम وعلیکم السلام उस्ताद जी मसाला में जोड़ा करे दा مسله جوړ کړی हाँ دا जी बस मसाला ठीक का प्रति यार है زه کار شروع کوم ښه دا څه کارو کوي یو کس بلیک راکوي او بل کس مساله راکوي تکړه बस ठीक था دا تکیرا रखिए बस रखिए दादा بس देखिए دا کوس کار زه दादा की دونه وخت کې خو استاد جي کنټینر خالي کېږي او تا ټانکې خالي نه کړو زه ګوله دا کیدا ورشه یو ګلاس وبره ورشه اوبه بوره ورشه مړه د خدای مسلمانه استاد جي زه اوبه ته اوس کا
اخ صدقونه داسې کار وکړه د اوبو به زه اوس کړم داسې راته وشه دې کوه راته ووایه دلته کې بیا سال دی ښه سال دی شابه شابه زر راوله سال له هغه رخته پرېوته یار زر راځه څه په موږ کې کلتور دی د تیاری نه پکې دا بیکارونه ډېر دي ضرور ده کنه بیچاره خسته السلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب څنګه خیر دی ټیک طبیعت دې ښه اخي خیر شکر ستاسو په دې کور کې سال دی شکر دی خال دی یار دا هو دی ودی ستاسو په دې کور کې سال دی الحمدلله بس خال دی پیمان جی ستاسو په دې کور کې زموږ د استاد سال دی نو ستاره استاد خو را د پته لګي نه خو کېدای شي چې خالی وي ستا پوهه نه شو دماغ دې جوړ کار نه کوي سر دې چیر نه داس کړي ستاسو په کور کې سال دی زمونږ په کور کې هم خال دی وایي ستا مطلب څه دی وروره نو زه دې سال تپوس کوم ته ما ته ګډې وډې نو زه خو ګډې وډې نه یم ګډې وډې خو تللی یم خدای بنده سمه استاد جی نسوار دیواله ټاټي ما راکړه نسوار واچوم هغه بل مې ولېږو کور والا کله سال پرېوتی ومې لېږو نو لاړو شپې کړه استاد جی هغه نیک سم روان ګوري وته را پاتې شه څه راځه تاسو په سال پسې لګلې و سړی ته مې دلته سال دی هیڅ سره مې را باندې کړو نو هسې مې سې ووالي بار راغی واله ما دا تا جوړه ته ایو زو پسې راځه زه به پاتې شم تاسو دونه د رښتینو ګزارلو که خوراکونو استاد چې تېر راخلاصې به سړی به پرېږدې نه تا تپوس پکې زه زه اوس وکړم که نه هر ورځ څه چل دی یار وره تا دې په څه خبر وو یار دا د پوسټره ده نه وړه نو اخر ګناه څه وه یار یار وروره دلته کې راغی ورې ووله راووتلم وایي ستاسو کور کې سال دی ده ورته یم چې خال دی د یو سل پېرې ما نه راته پوس وکړو او ده ورته یم چې خال دی نو دا د څه شو ده رالېږلي د خدای مسلمانه روح ته په خبره باندې پیښ شوي نی څه داسې کار زه ستا د ګاونډیانو له کار کوم ګیلکار یم نو د ګیلکارۍ هغه سال زمان هلته پرېوتې ستاسو کور ته هغه سال لږ راوالې نو دا شوده خو وایي ستاسو سال دی او ده ورته یم خال دی خیر دی بس پیښ شوي بر هغه به ګزار نه کې دا دې خاطر زه خیر یاره به د استاد ډېر ښه سړی دی نو دا اوسني والا سړی دی ځکه خو دې ته هم نه ویل که نه هلته خو نیغلې قیدې مټې دي نو ته خدای مسلمان ته په خبره باندې سړی پیوه نو زه به ترې تپوس وکړم نو تا راته نو ته چې دا والا وروره سال دی ښه جوړه خفه نه شې ښه خفه تاسو نه شئ خو داسې سړي ده چې هدیې ته لېږم دا خو ښوده دی زه خیر دی نو ته خفه نه شي ځه خواځې خفه نه شي دماغ ستا کار نه کوي زه ته نه ته سال دی او ته ما ته خال دی بس راځه کنه خالي نه پسې شي پروتي ځه بیا به ګزاره نه کړي سوچ پکار دی دا ګوره نو ښه ده خو سمه خبره ښه که نه د خدای مسلمانه زما خو ستا نه ډېره تمه چې ته به موږ له ازمرۍ د بریتونه ونیسي پرېږده مړه داسې کار استاد جی دا مساله ختمه شي نور استاد کوم دا چې سره هغه ته د خور د لاندې کا څلور بجې دي راځه چې مالک له وشو چټي شه راځه نه کا و چوټي موږ له ښه چوټي موږ مونږ ځو اورېږه داسې مزه دا وایم دا 1000 روپۍ ستا شوې او دا د دې یو ملګري له ورکه او دا د دې بل ملګري له ورکه سبا بیا مه راځئ ښه سبا مه راځئ ولې جیو کار خو لا شته نه بس مه راځئ چوټي ده زمونږ کار نشته راځه ځه چوټي ده ستاسو ځئ بېخه موزه دا وره ته زه بس ته ځه کور ته ښه سر بزو د خیره سره د سبا پته نه لګي زه به درته بیا رنګ وکړم ځه ښه ټیک ده صحیح ده دا ته ځه ساده ګله او ماله لږ صبر وکړه که نه مرې سره باره ته ونیسه شابه ښه او ځه کور ته ځه ښه کور ته ځان په وخت ورسوه ښه دا خو 200 روپۍ دي د خدای مسلمانه پلار دې ویسل ولا ورکوه خو ځان سره کار له پیمان کې ولم خوره هغه دي 1500 ورکه په خپل دي زر به چې مالک دې دا یار وراوه پلار دې ماته ویلي 200 روپۍ هم ولا ورکوه دا کار ما کړ دا زما پلان کړی ونیسان بیا به سبا بوزم نو پیسې پوره راکوه کنه خوره خیر دی سره بیا وای سبا ټیکا سبا به د خپل پیسې درکم ښه سبا به د 1500 ټول کار ما کړ دا خو تش نسواره چوي ځکه نو سبا ټیکا سبا به د 1500 درکم کنه یاد وګوره والو نسواره ځه تا ادرس ونو نو چانه دی مقبول خو خيار د خدای مسلمانه دا جی السلام علیکم وعلیکم سلام ساده ګله بچی رالی او دا جی راځم
زری زری ما دړقېدو نیمه په ایمان په دیکو دیکو کور ته راغلم نو زویا د پردي جیب نه پیسې ایستل خو ډېر ګران کار دی که نه زویا د چا د قسته منم دې په دې خبره ډېر ګران کار دی په ایمان د حلال رزق زویا ډېر خوږ دی ډېر زیات خوږ دی زویا ها نو دا خو دې منم داجي ها؟ خو مالک ویله زما لپاره 500 روپۍ دیړې ورکړه او قراقر ما نه 200 راکړي د چا د قسته زویا دا 200 روپۍ نه دي ها د میاشتې چې دا جمع کړي نو 6,000 روپۍ راځي په ایمان په دې بله چیلې والوه او مزیدار بچي به راوړي او خرڅی به یې زویا دغه چل دی داجي په تا کې چیلې ټول عمر دې رامانې چیلې او دغه وساتلې غواګانې دې رامانې وساتلې نو زما خو له کومه نه کنه نو ولې څه ستاسو ومنم زویا نو داجي ګوره یا ځان له واده وکړه او یا یې چاله وکړه مړه واده ماده پرېږده دا راته وچه ګلکار ته داسې چل مل ښي که نه او چل راته ښي زه څنګه چل درته ښي زویا نو بس وایي خښته راوړه دلته یې کېږده او مساله راوړه دا خو چل نه یې زویا که نه نو څه بیا سم چل راته چې ګلکار شم ګلکار چې سبا ته 1214 روپۍ ورځ ګټې ها او په لازم اساسم په لازم او کې بیا. د چا د قسته زه زویا اوس خو ستړی زه زویا سمله ها. مخ لاس وینځه ها. او ارام وکړه چې ها. سبا بیا جاړې راځي انشاءالله ها ها بس ټیک ته داجي خو ښایسته ارام وکړه زه ټیک ته زویا داجي ټیک ته ځه الله دې یاره زما په سر یې واړوه تا خدای تباه که تا خو ما نه په شا په سر واړو دا ویل په سر یې وای